نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد جلال احمد زایم د عوایدو د سیستمونو رئیس. غواړم چې خپل د ریاست په تیر یو کال کې چې کوم لاسته راوړنې او کوم فعالیتونه موږ لرو هغه شریک کړم. نو لکه څنګه چې زموږ د ریاست د نوم نه ښکاري د سیستمونو نظارت، ساتنه، د سیستمونو جوړول او مختلفو ادارات ته په سیستمونو برخو کې خدمات وړاندې کول او دوی حمایه کول دا زموږ له دندو څخه ده او یو اساسي دنده چې موږ هغه ترسره کوو د سیستمونو پلي کول او تطبیق کول یې په مرکز کې او په ولایاتو کې. چې د سیستمونو پلي کولو برخه کې له نیکه مرغه په تیر کال کې موږ 14 ولایتونو کې د سکتاس دویم او دریم ګروپونه تطبیق کړل. چې پاتې 19 ولایتونه سږ موږ په پلان کې درلوده چې د هغې څخه هم نیمایي تر اوسه پورې تطبیق شوي او یو څو ولایت یې د را روانې میاشت کې انشاءالله تطبیقیږي. چې دغه پروسه موږ د دې لپاره کوو تر څو هم په ولایاتو کې هم په مرکز کې یکسان سازي راشي. کوم پروسې چې په مرکز کې موږ لرو عین پروسې باید په ولایتونو کې هم تطبیق شي. چې د دې پروسې عمده موضوع دا د سکتاس مکمل ګروپونه او ماډیولونه په ټولو ولایتونو کې تطبیق، د RMI سیستم تطبیق، د فایلینګ سیستم تطبیق او د ټای سیستمونو تطبیق. دغه ټولو سیستمونو تطبیق روڼتیا، شفافیت او د کارونو سرعت باعث ګرځي هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې. د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده تر څو پرمختللي سیستمونه جوړ کړي، تطبیق یې کړي، تر څو په ټولو اداراتو کې شفافیت، سرعت د کار، معیاري شکل باندې خدمات وړاندې شي.